بسم الله الرحمن الرحیم د ذهین افیشل یوټیوب چینل ګرانو خوږو کتونکو په دې هیله چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشحاله یاستئ. خوږو ملګرو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې موږ څنګه کولی شو د یو بس دپاره یو وظیفې لپاره اپلای وکړو. خوږو ملګرو ډېر زیات پوسټونه کېږي په فیسبوک کې، بیا ډېر خلک ورته کمنټونه کوي چې مقصد زه د دې نه فارغ یم یا د سی وي عکس ورته په کمنټ کې اچوي، خو دا مکمل غلطه طریقه ده. نو خوږو ملګرو ویډیو تر پایه وګورئ، زه به انشاءالله تاسو ته طریقه وښیم او په هغې طریقې سره به تاسو بیا کولی شئ چې په دقیق ډول ثبت نام وکړئ چې څومره تاسو په شارټ لیست کېدو کې څو شیان دي چې تاسو ډېر مهمه دي. یو لومړی چې دی تاسو باید معیاري سی وي جوړ کړئ او کاور لیټر، یعنې د خپل کاور لیټر باید تاسو جوړ کړئ. کاور لیټر څنګه جوړیږي؟ کاور لیټر ستاسو د ژوند په اړه مقصد چې دا دی، د دې نه مقصد فارغه دی او نو داسې یو معلومات وي ستاسو د ژوند په اړه. او بل چې دی سی وي دا چې تاسو مکمل څومره کار کړی وي او څه نه فارغه شوي یاستئ په څوم کال کې او څومره، نو هغه تاسو په سی وي کې لیکلی شئ، یعنې سی وي د هغې ته وایي. تاسو باید هغه ولرئ. دویم باید تاسو ورک ایکسپیرینس وي، یعنې څومره تاسو کار کړی وي په مؤسساتو کې، په کوم بس کې، په هر ځای کې وي، هغه تاسو لپاره ډېر زیاته مهمه دی. بل چې دی تاسو دپاره چې دی هغه دقیق ډول ثبت نام کول، یعنې تاسو باید دقیق ډول ثبت نام وکړئ. بیا به تاسو شارټ لیست کېدو کې انشاءالله کوم مشکل نه وي. که هغوی که هر ځل تاسو بیا ثبت نام کوئ دا شیان تاسو مراعات کړي وي تاسو وي، نو تاسو به انشاءالله په هر تاسو مسلک وي او مسلک مطابق پوسټ وي، یعنې بس تیران شوي وي، نو تاسو به ورته شارټ لیست کېږئ حتما. نو خوږو ملګرو یو خبره بل هم کومه چې فیسبوک کې ډېر پیجونه دي، هغوی لینکونه خپروي، خو هغې باندې کلیک مه کوئ. تاسو باید لینک ته وګورئ چې آیا دا لینک صحیح دی که صحیح نه دی. صحیح لینک باید تاسو کوم ځای نه معلوم کړئ. تاسو چې کله تاسو لینکونه ګورئ هغې کې زیاتره ځینې لینکونه وي بیټ لی باندې شروع شوي وي، یعنې BIT.ly. هغه پوسټونو کې څومره لینکونه وي هغه زیاتره هغه ټول مکمل چې دی فیک وي. نو تاسو که چېرته اوس غواړئ ثبت نام وکړئ، یو ډول ثبت نام چې وي د ایمیل د لارې کېږي، چې ایمیل د لارې به تاسو خپله سی وي استوئ. او بل چې دی تاسو به یو فورم ډکوئ. او بل چې دی زیاتره مؤسسې وي که هر څه وي، مقصد د کومه اداره وي هغوی بیا خپل ویب سایټ لري، په هغې کې به تاسو خپل یو یوزر جوړوئ او هغه ځای نه به تاسو خپل ثبت نام کوئ. صحیح ده. زه به تاسو ته یو صفحه خلاصه کړم چې تاسو بیا دا ډول ثبت نام وکړئ. تاسو به راشئ په هماغه لینک به تاسو کلیک وکړئ چې کوم شیر شوی وي، یا هم ګوګل د لارې پیدا کوئ. دلته به تاسو هماغه ویب سایټ ولیکئ. دې کې هم په دې ویب سایټ کې هم پوسټونه کېږي د جاب په اړه، تاسو کولی شئ دې کې ورته ثبت نام وکړئ. دا صفحه چې تاسو ته خلاصه شوله، دلته به تاسو په هماغه فرض MD ډاکټر دی دغه پوزیشن دی، یا په دې عکس باندې کلیک وکړئ یا په دې پوزیشن باندې کلیک وکړئ. صحیح ده. داسې یو صفحه به تاسو ته بله خلاصه شي. دلته به تاسو سره مکمل معلومات وي چې یعنې د دې ولایت لپاره دی او دومره وخت دی او ویکینسي شمیره ده. دا ویکینسي شمیره چې ده دغه ویکینسي نمبر د اعلاناتو شمیره دا ډېر زیاته مهمه ده. نو تاسو باید لومړی چې دی دا له ځان سره کاپي کړئ دا ویکینسي شمیره، چې دا باید تاسو حتما ایمیل په سبجیکټ لاین کې ولیکئ تر څو چې تاسو کوم بس ته اپلای کوئ. صحیح ده. بیا به تاسو نور معلومات ټول وګورئ چې تاسو مسلک سره برابر وي. نو بیا به تاسو راشئ سبمیشن ایمیل. دا سبمیشن ایمیل چې دی په دې کې به تاسو د ایمیل لیکل شوی وي یا زیاتره فورم لینک لیکل شوی وي. نو که چېرته ایمیل و او داسې ویکینسي شمیره وه، نو بیا به تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ، یعنې دا به سلیکټ کړئ. کله چې سلیکټ کړو بیا به دلته ایمیل ووهئ. کله چې ایمیل وهلو بیا به تاسو ایمیل جیمیل ته ډایرکټ وړي او هلته به تاسو دلته سبجیکټ چې کوم لیکل شوی په دغه ځای کې او کوم ویکینسي نمبر چې تاسو کاپي کړی وي هغه به دلته پیسټ کړئ. صحیح ده. چې کله پیسټ کړو دلته بیا کمپوز ایمیل دغه لاندې اپشن به تاسو یو کلیک وکړئ او دلته به یو تشریح ولیکئ. فرض مثال به ولیکئ تاسو this is my CV، یعنې تاسو به
دا یو معلوماتو سره ولیکئ یا به ولیکئ چې I want to job. صحیح ده. یا به داسې څه معلومات به تاسو هر څه لیکئ ولیکئ، پښتو کې ولیکئ، مشکل نشته. بیا به تاسو دلته سی وي څنګه اپلوډ کوئ، تاسو به دلته راشئ، دغه آپشن به تاسو ووهئ او دلته بیا تاسو اټچ فایل ووهئ. ښه دا مو چې کله ووهلو بیا تاسو ډایرکټ وړي خپل موبایل ته، دلته به تاسو خپل هغه فولډر پیدا کړئ او چې کوم ځای کې تاسو سی وي اچولی وي نو هغه ځای به تاسو خپل سی وي ورته سلیکټ کړئ. دا سی وي د فاینانسیال داسې به سلیکټ کوي، بیا به تاسو اوکې ووهئ. تاسو سره به داسې سی وي خپل دلته راشي. کله راغله بیا به تاسو دلته به سینډ آپشن باندې کلیک وکړئ. یعنې دا تاسو چې کله کلیک وکړو نو دا کله ایمیل سینډ شو، تاسو بیا هلته ایمیل کې وګورئ، سینډ آپشن کې به تاسو دا ایمیل سینډ شوی وي. یعنې دا تاسو وشو. بل غواړو چې موږ څنګه د فورم ډکول د لارې ثبت نام وکړو، هغه بیا زه تاسو ته یو بل صفحه خلاصوم چې هغې کې هغه پوسټ دی چې هغې کې تاسو د فورم د لارې ثبت نام کولی شئ. تاسو به دغه یو بل سایټ اکبر سایټ زه تاسو ته خلاصوم او په دې کې تاسو ته طریقه وښیم. دلته به تاسو جابس ووهئ چې کله تاسو دلته هم وظیفې ګورئ، دلته وظیفې ډېرې زیاتې اعلانېږي. ښه دلته دا ګورئ واکسیناتور، دغه پوسټ چې دی دې دپاره زه اوس فورم ډکومه، دا به تاسو کلیک کړئ او دا خپل مشخصات به تاسو وګورئ چې تاسو سره برابر وي نو صحیح ده. خپل مسلک سره برابر پوسټ. دلته ویکینسي شمیره چې دی مهمه نه ده کله چې فورم ډکوئ او کله چې ایمیل د لارې مقصد ثبت نام کوئ تاسو باید حتما ویکینسي شمیره تاسو باید هغه ایمیل سبجیکټ لاین کې تاسو پیسټ کړئ، دلته به کاپي کړئ، هلته به پیسټ کړئ. بیا به تاسو لاندې راشئ دلته او سبمیشن ایمیل آپشن ته به تاسو راشئ. دا ګورئ دلته به تاسو سره یو لینک وي یا په هر ځای کې سبمیشن ایمیل کې تاسو که چېرې داسې لینک لیدو نو دا به تاسو سلیکټ کوئ او دا به تاسو اوپن کوئ. صحیح ده. دا فورم دی ګورئ، دا فورم ما سره لیکلی دی چې دې دپاره واکسیناتور هغه دی، تاسو باید دې ته دا فورم چې ډکوئ نو دلته کوم معلومات تاسو نه غواړي هغه باید داخل کړئ. دلته ما وخت هم لږ لیکلي وو، دلته به تاسو دلته لیکلي وي چې تاسو یعنې کوم پوزیشن دپاره تاسو اپلای کوئ. زیاترو کې تیار سلیکشن وي، ځینې کې به تاسو لیکل کوئ. فاینانسیال دې کې لیکل دي، ما وخت لیکل مې کړي وو او زه هغه وختنی فورم دی. دا به تاسو دلته ولیکئ چې کوم پوزیشن دپاره کوئ او دویم چې تاسو کوم ځای دپاره اپلای کوئ لوکیشن به ولیکئ. دلته خپل ولایت ولیکئ، یعنې کوم ولایت دپاره چې دا و ما ولیکئ. یعنې ما بلخ پکې لیکلی، بلخ دپاره. بل به بیا تاسو فول نیم ولیکئ، لکه دلته ما لیکلي احمد خان. تاسو خپل نوم باید مکمل نوم ولیکئ چې تذکیره کې وي تاسو. بل چې دلته موبایل شمیره ولیکئ او دلته باید تاسو جیمیل ولیکئ. جیمیل چې تاسو ته بیا مقصد خبر درکوي چې یا امتحان دی یا انټرویو ده. صحیح ده. بیا تاسو کرنٹ ادرس ولیکئ، یعنې اوس فعلا په کوم ځای کې اوسیږئ او تاسو باید پرمننټ ادرس ولیکئ، یعنې اصلي ځای تاسو باید ولیکئ چې کوم ځای کې اوسیږئ. او بل ته ایجوکیشن بیک ګراوند ولیکئ، تاسو چې دلته مقصد چې نه فارغ شوي یاستئ هغه باید تاسو ولیکئ. او همداشان ورک ایکسپیرینس به ولیکئ، تاسو چې څه کې تاسو ورک ایکسپیرینس کې تاسو کاري تجربه لرئ او بل به تاسو هماغه اندازه سلیکټ کړئ چې څومره کاري تجربه لرئ. صحیح ده. او دلته به تاسو په دې بل آپشن کې ولیکئ چې تاسو څه مهارتونه لرئ په ژبو کې، پښتو او انګلیسي تاسو ولیکئ. مقصد دومره ګوډ ده یا ایکسلنټ ده یا ویری ګوډ ده، دغه به تاسو خپل ولیکئ. صحیح ده. بل بیا دی ډو یو آلریډي ورک فار IMC، یعنې تاسو په دې کې کله کار کړی دی، په دې مؤسسه کې که چېرته مو کړی وي یس ووهئ، که چېرته مو نه کړی نو ووهئ. بیا به تاسو دلته لیکلي وي اپلوډ یور CV اینډ کور لیټر، یعنې دلته به تاسو کور لیټر او CV دواړه اپلوډ کړئ. که چېرته تاسو دواړه په یو کې وي، په CV کې هم کور لیټر وي او هم CV وي، نو تاسو بیا هماغه یو فایل اپلوډ کړئ. CV بیا به دلته کنفرم ووهئ او بیا به تاسو په سبمیټ باندې کلیک وکړئ. کله سبمیټ باندې کلیک وکړو تاسو ته به ولیکي چې تاسو
سکسسفل شو فارغ مثال دا ولیږل شو نو بیا به تاسو ثبت نام د فورم د لارې شوی نو داسې زیاتره بیا نور فورمونه چې ډکېږي هغې کې بیا اپشنې کمې وي نو دغه طریقه وه په دې هیله چې تاسو ویډیو خوښه شوې وي که چېرته مو ویډیو خوښه شوې وي ضرور د سره لایک کړئ او چینل حتما سبسکرایب کړئ تر بلې ویډیو په خدای سپارم خوشحاله سوکاله کامیاب اوسئ مننه